دې کې زموږ دپاره هم نصیحت دی هره خبره مه نشر کوو دا اوس ملک کې زموږ ملک کې حالات لږ دغه کیسې روانې دي که نه فلانی وزیر اعظم او هغه وزیر اعظم نو یاره دې دروغجنو ته چې کومه موقع میلاو شوې وه څوک یې پکې مړ کړو څوک یې ژوندی کړو څوک یې وتښتو څوک یې په ژړا کړو څوک یې پکې غریب کړو څوک یې پکې مالدار کړو او پښتون تحقیق کوي پښتون ته مخکې یوه خبره معلومه وه خبر خو نه او بیا به قصه شروع کړه اوس پښتون ته یو بټن معلومه ده هغه شعر چې ورته وایي دقه شعر کوه او شعر کوه او ته ورته بیا ووایه هلکه داسې نه ده وایي فیسبوک کې وو غوسه شي وایي فیسبوک کې راغلی هلکه نو دا فیسبوک څه شی دی دې کې خو چې چا څه ورکړو خصوصا چې کار یې نه وي هغه پکې چې څه ورکړو بله دا صفحو والا بعض دا خبرونه چې نشر کوي دوی غواړي دا چې د دوی دا صفحې مخکې لاړ شي نو عنوان به داسې خطرناک ورکړي لکه یو پیر یو عنوان یې ورکړی کېدای شي تاسو هم لیدلی وی په سعودي عرب کې په مسافرو باندې بله دماکه سړی حیران شي چې یاره کېدای شي په رښتیا چې د سړي کې دماکه شوي ده که چې د مزایل نه به لیدلی دی چې به تا کولو که دروغو خبرې لیکلی اوس پکې وایي دومره پیسې زیاتې شي او دومره کمې شوي دروغ خو دا عنوان یې دومره خطرناک دی چې هر سړی راځي ګوري او چې څومره ګوري هلته دی پیسې ګټي نو دا خو د الله نه خو نه هېرېږي دوی خو کوم د خپلو پیسو سره الله وایي تاسو به داسې نه کوئ د خبر به څه کوئ تحقیق به کوئ لکه اوس یو خبر تا ته راورسېدو چې داسې داسې دي واپس یې که اولي الامر خاوند د کار ته خاوند د کار څوک دی یعنی دې کار کې چې څوک مشر دی هغه به څه وکړي تحقیق به وکړي یا به تاله جواب درکړي ښه دیني خبره ده نو چا ته یې واپس کړه علماو ته د ملک حالات څنګه دي څنګه نه دي که د هر ملک حالات دي دا تپوس د هغه کسانو نه وکړي چې هغه د دې نه خبر دي په دې کې دي او دې سې پسې بیا ځه